درنو لیدونکو سلامونه. په نننۍ ځانګړې مرکې کې له یوې پیاوړې په وطن مینې شاعرې او لیکوالې اغلې شفیقې خپلواک سره مرکه لرم. هغه د مصور بنسټ مشره د پښتو ادب لپاره ډیر خدمات کړي دي او تازه په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره 10 کتابونه چاپ کړي دي. تاسو ته راغلاست وایم سلامونه او یوه نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ډیره زیاته مننه. سلام تاسو مننه. څو ورځې وړاندې تاسو د ماشومانو لپاره 10 ټوکه کتابونه چاپ او خپاره کړل. مبارک دی وي په لومړي سر کې درته. او که په پیل کې دغو کتابونو په هکله پوره معلومات راکړئ چې دا کتابونو کې کومې موضوعګانې وي او څه پکې راټول شوي وو او لیکوالان یې څوک وو؟ دا 10 جلده کتابونه دي، 10 عنوانه کتابونه دي چې 8 یې کیسې دي د ماشومانو دپاره او 2 یې شعري ټولګې دي. دا 8 کیسې اناهیتا روحي، معصومې غرنۍ، سیلۍ وردګ، معصومې عزیزي، کاملې عزیزي، ملالۍ وقار او اتل لیکلي دي. دې کې یوازې 2 کتابونه ژباړې دي چې سیلۍ وردګ کړي دي. نو ټول کتابونه په خپله په پښتو ژبه کې پنځول شوي دي. دا د هغو ماشومانو دپاره چې سن یې له 7 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دی. یو پکیج دی چې د دې ټول دپاره کتابونه پکې شته او ټول کتابونه انځوریز چاپ شوي دي. موضوعات مختلف دي، مثلا د چاپیریال ساتنې له مسلې نیولې بیا تر د کائناتو تر بحثونو چې سپوږمۍ څنګه تندر نیسي او یوازې کوچنیانو ته لکه تخیلي کیسې لکه مثلا د ملالۍ وقار کیسه چې دا یو ستوری رالوېدلی یو وری ورسره مرسته کوي چې هغه ستوری اسمان ته وخیژي. دا ډول مسایل پکې رانغښتي دي. همدارنګه په شعرونو کې د وطن دوستۍ له مسلې نیولې، بیا مکتب ته تر تګ تر نظافت ساتنې، د ټول موضوعات د ټولنې ژوند بېلابېل موضوعات دي پکې. ډېر ښه. د مصور بنسټ په اړه راته ووایاست. څه انګېزه درته پیدا سوه چې دغه بنسټ جوړ کړې؟ مصور بنسټ ما نه دی جوړ کړی. مصور بنسټ په 2001 کال کې متاسفانه چې زما تره شهید سو په پکتیا کې، محمد هاشم مصور. بیا هغه د ماشومانو دپاره د هغوی د تعلیم دپاره په پکتیا کې وزون کې کار کولو. خپله د طب ډاکټر و. هغه چې شهید سو بیا د ځینو فرهنګي دوستانو په مشوره پلار مې د ماشوم ادبیاتو ته یو څه دا بنسټ جوړ کړی چې مصور بنسټ له 2001 کال را په دې خوا فعالیت کوي. تقریبا 200 عنوانه کتابونه یې د کوچنیانو دپاره د لویانو دپاره چې د ماشوم په روزنه باندې بوخت دي او یوه محلنۍ یې هم درلوده. د وروستیو کلونو کې بیا بنسټ دوستان مصروف شوله، یو خوا بل خوا بنسټ کارونه کم سوله. بیا زه چې فارغه سومه نو پوهنتون نو بنسټ ادبیاتو کې مخکې له هغه نه مومه د شعر او د لیکلو په برخه کې او نو هغه بنسټ بیا کار ما واخیسته د هغه وروسته. بریالی اوسئ په چارو کې. تاسو د ماشومانو د ادبیاتو او زده کړو ترڅنګ د ماشومانو په حقوقو هم کار کوئ؟ بلکل. پخوا مصور بنسټ چې و یوازې د ماشوم ادبیاتو ته کار کاوه. د ماشوم البته د روزنې په برخه کې هم ځینې نشرات درلود چې ځینې کتابونو باندې کار سوی و چې څه ډول کورنۍ د خپل ماشوم سره رویه وکړي، بخصوص هغه مهالنۍ مجلې چې وې هغه د ماشومانو ته څه ډول ادبیات وپنځول شي، څه ډول کورنۍ روزنه وکړي، څه ډول ښوونکي ورسره رویه وکړي، دا ډول شیان وو. اوس مصور بنسټ په 3 مهمو برخو کې کار کوي. یو د ماشوم ادبیاتي خپله چې بنسټ په همدې بنیاد رامنځته شوی و. دوهم د ماشوم روزنه او د دوی حقوقو ته پاملرنه ده. یو کوچنی په یوه ټولنه کې، په یوه کور کې، په یوه صنف کې څه شی حق لري او څه د هغه دي، څه ډول باید رویه ورسره وسي. دریم هم د ماشوم د تعلیم برخه ده، د زده کړو برخه کې چې موږ هیله لرو یو وخت خوشبختانه سږ کال موږ 55 کوچنیان وکولی سوی په شخصي ښوونځیو کې په پکتیا او خوست کې شامل کړو. هیله ده دا یو وخت د مصور سکالرشپ باندې بدل شي او د هېواد په هر ګوټ کې کوچنیان د همدې لارې نه یتیم او غریب ماشومان چې کورنۍ نشي کولی د دوی د زده کړو مصارف ورکړي، زده کړو ته لاسرسی ولري. څو ورځې مخکې مو د ماشومانو لپاره کتابونه چاپ کړل او په ماشومانو کورنیو مو وویشل. څه فیډباک مو ترلاسه کړل او د دغو کتابونو هرکلی څنګه و؟ زه والا ډیره خوشحاله یم او زما د توقع خلاف زه فکر کوم دا کتابونه ډیر ښه
خرڅم شول او ډېر ښه موږ دا دریم ځل دی دا نن ورځ هم لیږو کتابونه دا دریم ځل دی چې موږ کتاب پلورنځیو ته لیږو. څو ورځې وړاندې یو پلار راسره تماس نیولی و چې لور یې کیسه لیکلې کتابونه یې لوستي دي. موږ د هر کتاب په پای کې 2 صفحې خالي پرېښي دي کوچنیانو ته چې تاسې که خپله کومه کیسه او شعر لرئ دلته یې ولیکئ. هغه راسره اړیکه نیولې وه چې لور یې کیسه لیکلې ده. دلته دفتر ته ځینې کورنۍ راغلې وې ماشومانو د کتابونه لوستي وو شعرونه یې له یادو کړي وو. خلک ویډیوګانې رالیږي چې کوچنیانو یې هغه شعرونه له یادو کړي کیسې یې له یادو کړي دي او بیا یې هغه کوي. دا هر څه ډېر مثبت وو او خپله اطفال خپله کوچنیان پکې ګډون کوي او هغوی یو لکه داسې نه دي چې فقط هغه کورنۍ کتاب اخیستی دی او بیا هلته پروت دی کوټه کې. هغوی لوستي دي او بیرته مثلا یو ویډیو ریکارډ کوي موږ ته یې رالیږي چې دا ستاسې کیسه ده او امثالو هم لکه ډېر زیات مثبت و. او یو دا ډېر یو ښه حس ده یو خوشحالي انسان ته ورکوي. له کورنیو څه هیله لرئ او کورنۍ د ماشومانو په روزنه او زده کړو کې څومره اغیز درلودلی شي؟ دا د کورنۍ او د ماشوم مسله داسې ده لکه د یو ګل په پالنه کې چې باغوان لري. د باغ چې ساتي خو یو څوک به یې که نه چې ساتي که ته باغ لري که ته غواړې هغه ونه دې ښه ثمر ورکړي ښه میوه ورکړي نو ښه پالنه به یې کوې. متاسفانه افغانستان کې یو ماشومان په ټوله دنیا کې د دنیا په هر ځای کې چې دي دوی محتاج دي ځکه چې انسان ماشوم چې دی پوخ نه زیږي که نه. یو کتاب مې یو وخت لوستی و هغه کې یو جالبه خبره وه وایي که د یو کونګری پیدا سي هغه په یوه دښته کې پرېږدي هغه پایي. که یو پیشنګوری پیدا سي هغه په یوه دښته کې پرېږدي هغه پایي. خو که یو انسان پیدا سي هغه په یوه دښته کې پرېږدي انسان نه پایي. انسان پاملرنې ته اړتیا لري. دا تر ټولو مهمه مسله ده چې موږ یې هېروو. ماشوم د نړۍ په هر ګوټ کې محتاج دی پاملرنې ته اړتیا لري. بیا د افغانستان غوندې یوه ټولنه کې چې لا زره نورې ستونزې او مشکلات هم دي ماشومان تر بل هر چا ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. هغه که د جګړې قرباني دي که د فقر قرباني دي که د ناوړو دودونو قرباني دي که د قیدګیرۍ او بېرحمۍ قرباني دي او که د هر څه. نو کورنۍ زه هیله لرم چې کورنۍ د ماشوم دپاره پناه واوسېږي نه دا چې ماشومان له خپلې کورنۍ په فرار او په ټولنه کې یو بل ناسم او ناوړه کس ته پناه یوسي. راتلونکي ته څه پلانونه لري او د دې ترڅنګ څومره هیلهمند دی چې بنسټ به څومره پرمختګ وکړي؟ زه خوشبینه یم. زه خوشبینه یو خو پر دې یم چې ډېر کسان دي چې رضاکارانه در سره کار کوي. دا اوس د بنسټ ټولې چارې رضاکارانه روانې دي. د بنسټ کې هیڅ ډول پرته د کتابونو د ډیزاین او کتابونو د چاپ نه هیڅ ډول پیسې ښکته پورته نه کېږي. یو دا خبره د لیکل ټول رضاکارانه کړي چې زه واقعا منندوی یم. بیرته چک چې څوک کوي هغه کسان چې بیرته فیډباک راکوي دا کتابونه لولي دا هر څه. زه په دې حساب خوشبینه یم. بله مسله دا ده چې وګورئ مصور چې لومړی شروع وکړله په 2000 کې اکثریت کتابونه له نورو ژبو راخیستل کېدل پښتو کېدل. خو اوس خوشبختانه موږ په داسې یو موقف کې یو او دا د بنسټ ښېګڼه ده چې هغه وخت نوی شروع سوی موږ اوس دې مرحلې ته نه رسېدو چې خپله په پښتو کې لیکل کېږي. نو زه خوشبینه یم. هغه 3 برخې چې یادې کړلې زموږ ټول تمرکز به په همدې 3 برخو کتابونه به یوه برخې ډیجیټل تولیدات زموږ تر ټولو مهم پلان دی. د کارتونو جوړولو د سندرو جوړولو تر انیمیشن تر معلوماتي او کیسه ییزو ویډیوګانو د کتابونو تر آډیو دغه هغه څه دي چې زموږ په پلان کې دي. خو ګورو چې څومره مالي امکانات مو راسره مرسته کوي او لاسنیوی مو کوي چې کولی شي دا کار وکړو. له کله راهیسې دې شعر شاعري او لیکوالي ته مخه کړه؟ زه فکر کوم شاعران زیږي شاعران لکه ته چې پیدا سې ته همداسې زما دقیق شمېره وخت زما نه دی یاد چې زه د شعر ولیکم. هغه زه کلي کې وم زه چې وړه وم ما څومره وخت حس له یاده کېږي که نه انسان دغه شاوخوا چاپېریال چې احساسوي. زه فکر کوم ما شعر لیکلو ما شعر له همغه وخت نه لیکلو خو یو فکر کوم 4م صنف کې وم که 6م صنف کې وم خو یو کوچنی ګلابیګه کتابچه مې درلوده او د پیاده قلفکونه به یې چې درلود بله هغه کې ما فکر کوم ډېر شعرونه لیکلي وو هغه وخته.
شعري ټولګې مو چاپ شوي دي او څه فکر کوئ چې راتلونکي ته به څومره نور وغواړئ چې دغه ټولګې اضافه کړئ او شعرونه مو ځای پر ځای کوي؟ یوه هیله که زه په ټول ژوند کې لرم د افغانستان کې د سولې نه وروسته به که یوه هیله زه په ژوند کې لرم هغه به دا چې زه د عمر تر پایه شاعره پاتې شم. دا به یوه ډېره 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 لویه تراژیدي وي او زه نه پوهېږم چې زه کوم وخت شعر ونه شم لیکلی، لکه زه نه پوهېږم زه به څنګه وپایم. خو ما 4 شعري ټولګې چاپ شوي دي، 4 او یوه مې د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې ده، یوه مې ژباړه چاپ شوې ده. کتاب مهم نه دی فکر کوم، په لومړیو 2 کتابونو خو پښیمانه یم ډېره، خو دا مهمه ده چې ولیکل شي. یوه ثانیه په دې ښار کې زندگی یوه ثانیه ده او یوه ثانیه له مرګه فاصله ده. دې کوڅو کې په دې ورانو سړکو کې بس یوه ثانیه کافي ده له انسانه په عادت باندې بدل شي. که د بخت مارغه دې ویښ و او یوه ثانیه دې ځنډ کړ، له ډزونو ژغورل کېږي، له بمونو ساتل کېږي، په باروتو نه ککړېږي، زندګۍ ته به ستنېږي. دا یوه ثانیه چې ټوله یوه ساه ده، له تا هیلې ټولوی شي، آینې در ماتوی شي، له خپل ځان دې هېروی شي، لندې غوښې وریتوی شي او د زړه په جنازه دې دروی شي. د دې ښار دغه وګړي چې یوه ثانیه کې اوسي، طبعا ډار یې د بایللو له هر رب سره ژوندی دی، خو بیا هم په زیږو ولوړي پنډونه امیدونه، لپې ډکې له ارمانه، سترګې جګې له ایمانه، قدمونه بې لړزانه. دوی ویني له دوی مړاوې پاڼې ښې دي، یو موسم ژوند دې لیدلی له دوی، دا مرغۍ په ګټه میاشتې میاشتې ساه به اخلي، له دوی وچ دیوال نیکمرغه چې تر ډېرو پاتې کېږي، په ثانیه کې نه نړېږي او تاریخ ته پاتې کېږي. د دې ښار دغه وګړي چې یوه ثانیه له مرګه په واټن دي، د رڼو اوبو خوب ویني، د اوږدو اوږدو ساګانو، د زرغونو امیدونو زرزري زرزري پلونو، د مسکي مسکي راتلونکي او د خپل سبا ټاکونکي. په دې ښار کې زندګي یوه ثانیه ده او د ښار هیلهمند خلک دې یوه ثانیه کې دغه هیله ساتي. دې یوه ثانیه کې ځینې وخت ځنډېږي، نامعلوم سبا ته بیرته پاتې کېږي. دلته مرګ او ژوند همدا یوه ثانیه ده، څوک د یو او څوک د بل لمن ته لویږي. دلته مرګ نه په ثانیه کې فاصله ده، خو بیا هم هیله راشنه ده، لکه لمر راپورته کېږي، وچې ونې زرغونېږي. که څه هم د دې وګړو زندګي یوه ثانیه ده، خو بیا هم هیله راشنه ده. ماشاءالله، خو بیا هم هیله راشنه ده. ډېر په زړه پورې شعر او متاسفانه زموږ د ټولنې حقیقت. بلکل یوه ثانیه دې ځنډ کړو خو ژوندی به پاتې، او که پرې ورغلی نو ختم به. په هر حال په شاعري کې د کوم سبک ډېر زیات خوښیږي؟ ما ټول کې شعرونه فکر کوم لیکلي دي، ما غزلې هم لیکلي دي، ما منظوم نظمونه هم لیکلي دي، لنډکي شعرونه مې هم لیکلي دي، څلوریزې مې هم لیکلي دي، لنډۍ مې هم جوړې دي. خو زه فکر کوم زه شخصا ډېره راحته په سپین شعر آزاد نظم کې یم، چې تېرو 6 کلونو کې مې غزل هېڅ نه دی لیکلی، خو بیا له لوستو د ټولو خوند اخلم. غزل له لوستو هم خوند اخلم، له اورېدو یې هم او د نورو هم، خو چې خپله یې لیکمه سپین شعر کې ډېره راحته یم. ډېر ښه. دا حقیقت ده چې په افغانستان کې د نجونو پرمختګ لا نجونې بدون د دې چې یو پیاوړی ملاتړ ولري پرمختګ نشي کولی. لا مو ټولنه نارینه سالاره ده، ستاسو حامی او ملاتړ څوک دی؟ ما خوشبختانه کور کې داسې لوی جنجال سره زه نه یم مخ شوې، که ما شعر لیکلو که د باندې د راتګ خبره وه، مور مې، خویندې، ورونه مې، عمګانې مې ټول خوشحالیږي او خوند ورکوي، خو بخصوص پلار مې. زه فکر کوم که زما پلار نه وای ما به دا هیڅ شی نه وای کړي،
هغه زه ډېره وړه ومه چې کله پوه سو زه شعر لیکم زما شعرونه به دا زموږ فرهنګي مشران به چې موږ کره راتلل دوی ته به یې ور وړل پې کتل به یې استاد امیرجان د خدای ژوندی لري یو ډېر ښه لیک یې م راته لیکلی و رڼا مشاعرې ته بوت هماغه وخت زه په مکتب کې ومه نو پلار مې پرېښی یم چې ووسېږم او د خپل زړه خبرې مې وکړم حتی خلکو ورته ویلي دي چې دا لور دې کنټرول کړه خو پلار مې فکر کوم زما دپاره یې ډېرې خبرې په سر اخیستې دي او که نه وای زه به نه وم زه به واقعا نه وم د افتخار او ویاړ وړ یې ډېره مننه شهرت نه پوهېږم چې څومره ښه دی خو بد هم نه ده ډېر ښه ده یعنې که ډېر زیات سي بیا یو څه محدودیتونه له ځان سره لري ته څه فکر کوې په تا یې څومره محدودیتونه راوړي کاظم خان شایده یو بیت دی وایي عافیت عجب مرهم نه گمنامی عجب مرهم د عافیت دی د نگین غوندې زخمی ګرځم له نامه شهرت به تا پورې ده چې ته څه ډول رویه ورسره کوې ته کولی شې ډېرې زیاته بې پروا واوسېږې او هېڅ کیسه کې نه شي د څه شی خو که ته مسؤلانه چلند ورسره کوې زه فکر کوم دا یو ډېر دروند مسؤلیت دی ته چې خلک تا ته ګوري دا چې خلک تا باندې اعتبار کوي ته یو خو مجبور یې بیرته همغومره ګډون ولري همغومره هغه هیله چې لري هغه پوره کړي په عین حال کې بیا ډېر نور محدودیتونه هم لري لکه خلک ډېر وخت حق ورکړي ستا په ځینو مسایلو کې وغږېږي چې ته به راحته نه یې چې په هغه کې د خلک خبرې وکړي ځینې وخت به یو بل چاته به زړه ډک وي بیا به هغه زور له تا نه باسي لکه داسې یو قسم زه نه پوهېږم ما د تېرو شپږو کلونو کې زه له رسنیو لرې وم کله چې بیرغ شعر ولوستلو بیا بیرته زه رانغلم او یو لوی دلیل یې دا و چې ما غوښتل زه کونج کې پاتې سم خو ونه شو او ښه دی ځینې وخت ښیي چې هغه احترام او درنښت چې خلک کوي په عین حال کې ډېر یو دروند مسؤلیت دی وروستۍ پوښتنه دا ده چې زموږ ستاسو ټولنه ځوانان ماشومان څنګه ارزوئ او ټولنه کې څه بدلون راغلی دی زموږ نسل داسې دی ښه لکه له مرغۍ چې بڼکه بېله شوي یو باد اخیستي او دا نه پوهېږي چې کوم لور ته روانه ده موږ تر اوسه واقعا نه پوهېږو موږ کوم لور ته روان یو خو سره له دې هر څه د دې ټول مبهم حالته یو څه چې دغه نسل که وغواړي هم حق یې نه لري ویې کړي تسلیمېدل دي او ناهیلي کېدل دي ځینې خلک د ځینو کارونو حق نه لري زموږ نسل د تسلیمۍ حق نه لري زموږ نسل د ناهیلي کېدو حق نه لري زه فکر کوم تېرو شلو کلونو کې ډېر شیان ښه وشول تعلیم ډېر سو مکتبونه ډېر سو پوهنتونونه ډېر سو رسنۍ ډېرې سولې نور ټولنیز فعالیتونه ډېر سولو شعور یو څه رامنځته شو اوس خلک پوهېږي چې څه سم دي څه ناسم دي په عین حال کې سخت پر دې و چې له کم عمر کې د ډېرو مسؤلیتونو غوښتنه وسوله موږ هغه حالت چې د نورې دنیا ځوانان به د خپلو استعدادونو په غوړېدلو باندې تېر کړي موږ ټول په دې کې تېر کړي څنګه ژوندی پاتې سم څنګه بیرته کور ته روغ راسم او دا یو لوی اندېښنه وه یو لوی غم و چې زموږ ټولو پر سر باندې بیا زموږ ځینې ټولنیز جوړښتونه ځینې کلتورونه چې د ځوان نسل هغه که د نجونې دي که هلکان دي پر لارو کې خنډ دي خو فکر کوم چې که لږ نور ودرېږو او لږ نور استقامت وکړو انشاءالله چې دا وطن یو لوري ته سموو خو دا یو څه وخت به نور حساس دی که دې نه سم ووځو او دا زموږ مسؤلیت دی چې باید سم ترې ووځو نو انشاءالله چې دا وطن سم دنیا هم په امید خوړله سوې ده دنیا په امید خوړلې په پای کې یو پیغام له تاسو اخلو مهربانه اوسئ دا مهرباني هیڅ بیه نه لري دا وطن دا خلک هر څوک یو پټه جګړه له ځان سره یا له نورو سره اخته دی مهرباني لازمه نه ده چې ته د زړه سوای وکړې ته د یو چا داتمن یو څه وکړې یوه مسکا یوه روغه خبره یو ښه هرکلی دا تر ټولو مهم دی او د خلکو وخت احترام وکړئ وخت ټول ژوند دی زه فکر کوم دا تر ټولو مهم اصل دی او دا وطن په مینه په مهربانۍ په صمیمیت په
په لاسنیوي که مو خیر رسیږي که ځان ته که کورنۍ ته که بل ته هیڅکله یې مه سپموئ. زړه سمندر په کار د زړونو به لوی ساتو او خاورې خځلې به پکې ډوبوو، ملغلرې به پکې ساتو. یوه نړۍ مننه، سرلوړې، سرفراز او کامیابه اوسئ. تاسې هم ډېره زیاته مننه. خدای دې تکړه او بریالۍ لرستن تاسې یې چې موږ ته یوه هیله راکوئ. کور مو ودان. قدرمنو لیدونکو، زموږ نننۍ ځانګړې مرکه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.